ہمارے ہیں صحابہ. تھوڑا ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ان رسولوں سے ان خبیثوں سے کہہ دو, ان رسولوں سے ان خبیثوں سے کہہ دو کہ ہم دیوانے ہیں صحابہ, کہ ہم دیوانے ہیں صحابہ. دلوں میں محبت زبانوں پہ ترانے ہیں, دلوں میں محبت زبانوں پہ ترانے ہیں. اصحاب کا منکر کافر ہے, اصحاب کا منکر کافر ہے. ہمیں یہ نعرے لگانے ہیں, ہمیں یہ نعرے لگا. واجب سنا کله جنگ شي نه هرې پرې پنځه نه لاسو دولسو دیارلسو پورې موضوع دي جنازې به وکړو. او چې کله یو سو بیا د پوښتنه چې ونه مې کړې څه ته رسي ورته په ګډ جنګ دویمه د افسوس خبره ده, دویمه د افسوس خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دا ابو هريره رضی الله عنه جو عظیم صحابی ده, و په هغه باندې تل لعنت یې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ور سره کړی دی چې دو درویش واجب القتل ہے لیکن شک نہ بولے, واجب القتل ہے, واجب القتل ہے. سره شنډي ګډاري په مخوالي بریتونه چې برید دي کالي کدهږي جامې کې خپانه کې دوره نه چیکاوه ته اوس د خدای د قهر نه نه یېرېږې, د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه شرمېږې, د صحابه کرام نه نه شرمېږې. تا له الله تعالی نه تا ته حیا نه راځي, ته تل ژوندی وې. که د تا دا پسته سرې شنډي و دا سونګاب چونجای واورېدي خوري که نه وي چې دا چونجای خوري اختفان سوچ وکړه که ته ورته یې چې ما ته قبوله شوه. دا د تا کار دی, دا تا د ځمکې کار دی, دا د تا د پټي کار دی, دا د تا دغه لړبټې کار دی, دا د تا سړي اشتي ته دا پپي غواړي. که دا نن ټول اسلام لړزولی دی, نن یې مسلمان لړزولی دی. تو زما سره کار نه دی کړ, زما تا ته هېڅ کار نه دی کړ. شل کیلومتره مزل پیدل وکړ, اصحابه کرام افزو تو عمر کوم, په رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید باندې افزو تو عمر کوم, د الله تعالی په نافرماني باندې زه څو شلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وایسته شهید یې کړ, خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مات کړ. خو چې کله یې دفنو یې دین دا نقصان سوال اعلان یې وکړ چې جهاد دی. په څه شي اعلان وکړ؟ په دین یې اعلان وکړ. دین نه یې پیغمبران قربان کړي دي, دین نه پیغمبران قربان کړي دي. څه تا ته دی څه نن دین دې حالات ته راورسېده څه دا اصحابه کرام نه یې څه په دې ورته لعنت راغلی دی. د تا په پلار لعنت دی, د تا په مور لعنت